هر چا چې په بد نظر زموږ خاورې ته کتلي دي، هر چا چې په بد نظر زموږ خوا ته کتلي دي، موږ په ډېر تلوار د هغو سترګې را ایستلي دي. څه وخت مخکې د واخان په رابطه څه خبرې په ټولنیزو رسنیو کې ایستو دورې کېدلې. زه دا وایم، فقط دا یوه جمله وایم چې افغانستان چې واخان چې دی، واخان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري. تر څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. د ازان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن د اسد 24مه او د اګست 15مه په افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت د یو کال پوره کېدو سره مصادف او برابر ده. د نوي نظام د یو کال د پوره کېدو په پار نن یوه غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ځینې مهم مسایلو ته اشاره وکړه چې په دغه لنډه ویډیو کې به تاسو د خبرو مهم غورچاڼ واورئ. د ملي دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د واخان په اړه په راپورته شویو بحثونو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د واخان ته په اشارې سره وویل واخان د افغانستان د سر حیثیت لري او تر څو چې موږ ژوندي یو دغه سر به هیڅکله هم څوک له افغانستان څخه جدا نه کړي. په وړاندې کې ځینې داسې تبلیغات شوي چې ګڼې طالبانو له پاکستان سره د واخان پر سر معامله کړې ده. طالبانو یو په غبرګون کې وویل چې د واخان په سر یې هیڅ ډول معامله نه ده کړې. همدارنګه د واخان سرحد سره نږدې د افغانستان په خاوره کې د 200 او 300 مترو په شاوخوا کې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه څلي جوړ کړي وو. دغه څلي چې د تیر جمهوري نظام پر وخت کې جوړ شوي وو د نوي حاکمیت په دوره کې بیرته ونړول شول. دغه څلي د افغانستان په خاوره کې د 200 یا 300 مترو په شاوخوا کې دننه جوړ شوي وو. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه چاته چې د باغیانو ډلې تقویه او حمایت کوي ګوتڅنډنه وکړه. ښاغلي مجاهد زیاته کړه هر څوک چې د افغانستان په وړاندې د باغیانو ډلې حمایت کوي افغانان به هیڅکله هم په وړاندې قرار کیني، ځکه که چیرې دوی زموږ پر وړاندې زموږ دښمن تقویه کوي موږ به هیڅکله هم د دوی په وړاندې په قرار کینو. ښاغلي مجاهد زیاته کړه هغه څوک چې او د شر و فساد ډلې تمویلوي او پر شا یې تپوي هغوی باید واوري په خپل دغه شوم حرکت او شومه اراده او په دې شوم ارمان کې نشي کامیابه کېدلی او تر منزله نشي رسېدلی. هغوی باید په دې پوه وي که بیا هم زموږ د امنیت اخلالونکو تمویل کوي او پر ملا یې ټکوي بیا قرار کښېننو، ځکه دا زموږ حق دی. یو څوک چې زما مخالف، یو څوک چې د نظام مخالف، یو څوک چې د افغان مخالف، یو څوک چې د دې خاورې دښمن اکمالوي، تمویلوي او پر شا یې تپوي هغوی بیا زموږ څخه څه توقع لرلی شي. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد همدارنګه زیاته کړه چې د بندیزونو او رسمیت نه پیژندنې پروا باید ونه شي او د خپلو هیوادوالو خدمت وشي. هغه همدارنګه مسؤلینو ته یادونه وکړه تر څو خپل مسؤلیت په ښه توګه درک او د حساب ورکولو ته ځان تیار کړي. ښاغلي مجاهد وویل که چیرې موږ څوک په رسمیت پیژني او یا مو هم نه پیژني یا پر موږ بندیزونه لګوي خو موږ کې باید یو حس موجود وي تر څو د هیوادوالو خدمت وکړو. څه ډول وکولی شو چې سره له بندیزونو رسمیت نه پیژندنې خپل هیوادوالو ته پرمختګ او هوسایي راوړو. ښاغلي مجاهد په خپلو خبرو کې زیاته کړه څوک ما په رسمیت پیژني که نه، که څوک ما د تور لیست څخه ایسته کوي که نه،
که څوک پر ما باندې بندیزونه ډېروي که یې لږوي، زما مسؤلیت دا جوړیږي چې زه باید په هر حالت کې د دې هیواد د پرمختګ، د دې ولس د هوساینې دپاره کار وکړم او هیڅکله مایوس نسم چې د داسې یو بندیزونو سره سره، د داسې مشکلاتو سره سره، د داسې سیاسي، اقتصادي او مختلفو مشکلاتو سره سره به زه څنګه وکولی سم چې پرمختګ وکړم. زه خو وایم چې الله تعالی لکه څنګه چې په دې تیر وخت کې زموږ او ستاسې نصرت وکړي او یو خارق العادته نصرت یې زموږ او ستاسې وکړي او موږ ته دې فتح را نصیب کړه، همداسې به انشاءالله موږ او تاسې، زموږ او ستاسې سره نصرت د الله جل جلاله موجود وي، خو چې زموږ او ستاسې سره هغه اخلاص موجود وي، هغه فکر موجود وي. د هیواد ځوان وزیر دفاع همدارنګه چارواکو ته سپارښتنه وکړه ترڅو له ځان سره محاسبه وکړي او دا فکر وکړي چې د یو کال په تېرېدو یې څه کړي دي او خپل مسؤلیت یې څه ډول درک کړی ده. نوموړي زیاته کړه، زما پر اوږو اچول سوی مسؤلیت ما سرته رسولی دی او که نه، که هر یو خپل په ګریوان کې وګوري او خپل ځان قاضي کړي، انشاءالله هر چاته به خپلې نیمګړتیاوې هم په ګوته سي او کم څه چې پرمختګونه یې کړي دي هغه به هم ټول ورته معلوم سي. پر دې باندې بیا باید فکر وکړو چې کم پرمختګ ما په دې یو کال کې په دې خپل مسؤلیت کې کړی دی، آیا همدومره بس و؟ آیا همدا زما مسؤلیت و چې ادا سو؟ کومې نیمګړتیاوې چې په دې مسؤلیت کې زما څخه مثلا سوي دي او یا مسؤلیت ته ښه نه یم متوجه سوی، ولې نه یم متوجه سوی؟ وجه څه شو؟ او د آینده کال دپاره باید فکر وکړو چې آینده کال باید زه څونه پرمختګ ولرم. که هر څوک خپل مسؤلیت ته په سمه معنا متوجه شي، ان شاء الله تعالی چې یو کال وروسته به د اوسني حالت څخه ډېر مثبت پرمختګ موږ او تاسې کړي او ډېرې رڼاوې به ان شاء الله ووینو. د هیواد ځوان وزیر دفاع همدارنګه وویل چې د افغانستان په هیڅ سیمه کې د یو لویشت ځمکې په اندازه هم داسې نشته چې دښمن پر هغې حاکمیت ولري او یا هم په هغه سیمه کې خپله قرارګاه ولري. د افغانستان په هواره او یا هم غرنیو سیمو کې دښمن لپاره د هیڅ ځای هم نه ده پاتې. نوموړي وویل تام کې سرتاسري امنیت تامین کړو. الحمدلله چې په ټول هیواد کې یوه لویشت داسې مځکه نه لرو، نه هواره او نه غر، چې هلته دي د دې نظام او د افغانانو مخالف یو څوک شتون ولري، قرارګاه ولري او ځای د قرار ولري. د دفاع وزارت سرپرست همدارنګه په کابل کې وروستیو بریدونو او وژنو ته په اشارې ویلي دي هر هغه څوک چې د نظام مخالف وي، هغه که د بغاوت د ډلې او یا هم د داعش په نوم وي، د حکومت لخوا به په ټوله معنا او توان سره وځپل شي او هیڅ ډول اجازه به ورنشي کړي تر څو د هیواد امنیت خراب کړي. چې په یوه او بل نامه د دې هیواد امنیت خرابوي، ستونزې او مشکلات ایجادوي، هیوادوالو ته خطرات متوجه کوي او پیښوي، په شهادت یې رسوي، هغوی ته وایو چې موږ به په هر معنا او په هر قیمت تاسو ځپو او تاسو به د عدالت منګولو ته راکش کوو. هر هغه څوک که د بغاوت په نامه وي او که دغه یو څو خیرن تورکالیان وي، دا به انشاءالله په سزا رسیږي او نسي توانېدلی چې د هیواد امنیت خراب کړي
او دغه راغلې خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي. د دفاع وزارت سرپرست همدارنګه په ملکي خلکو بریدونه کول نرم هدف یاد کړ او دا یې د دښمن د بزدله عمل او د کمزورتیا نښه وبلله. نوموړي وویل چې یو لیونی هم کولی شي چې ملکي هیوادوال شهیدان کړي. دا کومه بهادري او یا هم د ځان د شتون د ثابتولو لپاره کوم دلیل نشي کېدلی. نوموړي همداراز وویل خو بیا هم د دوی مسؤلیت جوړیږي تر څو د هر هیوادوال امنیت وساتي. نوموړي وویل دا ورڅخه واخلي. دا یو ځای او بل ځای ملکي هیوادوال شهیدانول، دلته ټک کړي، دلته انفجار کړي، دلته دا کړي، دا د دوی پر بزدلي، د دوی پر کمزوري او د دوی پر سخاوت باندې دلالت کوي. دا یو ډېر اسانه هدف دی. که په دې افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر په هر هیواد کې چې وي یو لیونی دا فکر وکړي، یو لیونی چې زه نن 10 کسان مسلمانان عام وګړي شهیدانوم، آیا دغه لیونی په دې نشي توانېدلی؟ خو یو توپنچه به راواخلي، یو ټوپک به راواخلي، یا څه انفجاري مواد به راواخلي، د خلکو په منځ کې به ځان ته انفجار کړي. یو لیونی هم دا کولی شي. خو بیا هم په هر صورت موږ مسؤول یو چې د هیواد د هر وګړي امنیت په هر ځای او هر وخت کې وساتو، او موږ به د دې دپاره کار کوو او په دې کوشش کې یو. د استخباراتو عمومي ریاست الحمدلله ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري په دې برخه کې، او هڅه او کوشش یې روان دی. الله تعالی دې زموږ د ټولو ملګرو ارګانونو، که وزارت داخله ده، که استخبارات دي، او که د دفاع وزارت مربوط مجاهدین او ملګري دي، د ټولو سعی او تکلیف قبول کړي.